السلام علیکم. یا لکه دا خو بیا ناستې پوره یو کال وشو لکه په دې لاره تېرېدمه دلته کې هلکان ناست وو ناستې سرونه خو او بغیر هلکه بغیر زنګه چل دی غیر دی برابر ټیک ټاک لکه نوي هلکان پکې دي څنګه طبیعتونه مزاجونه خیریتونه ټیک ټاک کې الله پاک ته وکړي چې ټیک ټاک کې په دې لار تېرېدم وخت مې کوم شکی شوم چېرې دلته کې مخکې تقریبا یو کال مخکې سب هلکان ناست وو او سر مې ګپ لګولی او تاسو ته به یاد شي او اوس هم هغه کسان دي نوي هلکان پکې هم دي ښه دا ما وی مونځ خوب هم کړی بیا په سحر کې لږ ورزش پکار دی لږ داسې پی پکې سکل پکار دي داسې فروټ یو دانه نیمه څه چې مې کیلې وي یا مڼه وي هر څه چې وي خو یو خبره مې بله کوله تاسو هغه شان لا ناست یې نو څه کار مار یاست ښه بس دا فیسبوک کار ښه ټیک شو سوري خفه نه شئ ما زه یو شعر به درته ویم بیا زما هم لږه تهدیده ښه خو یې که نه ټیک ټاک یې لکه ته ځکه یو لکه بغیر لکه دا خو ډېره ښکلي هلکان دي نو ډېر هلکه مشران پکې دي هلکه خفه نه شئ د دې هلکانو سره زما لږ نری غونته ګپ دی ښه هغه دا نه لږ یو منټ پلیز یو شعر به درته ویم او بیا به درنه سمه ټیک ده دا وایي که نه چې ورځ په جومات کې تېروم شپه مې کده کې کوم ورځ په جومات کې تېروم شپه مې کده کې کوم زما ساقي او ملا دواړه ښه پاخه یاران دي نو خوږو مینهوالو ډېرې ښې نظارې دي ډېر ښه موسم دی جوار رالوی شوي دي انور په غورځنګون دی او د مرغو دا قدرتي د دې مرغو په قدرتي حسن کې دا خوږې نغمې او ترانې دا عکاسي کوي د امن او د خوشحالۍ راځئ چې په مینه په محبت باندې د خپل وطن د خپل خاوره د خپل ولس ونازوو ډېره زیاته مننه او داسې کارونه وکړو چې ګټه پرې تمامیږي ټیک ده نو خبرې لږې سیوا شوې ډایرکټ ریکارډینګ دی خو پرانه نه شئ او لکه تا پېژنم ته ګورې یو خبره ده ته د فیسبوک سره ګورې ډېر زیات یې کوې ښه ته پکې تصویرونه ورکړې او بیا پکې کمنټسونه هم داسې کوې چې دا چل دی دې شي نه لکه منه وکړه او لکه تا ته یم نه او ته هم لکه ګزاره کوه که نه د خپل معیار مطابق د خپل شخصیت مطابق چې دی نو پوسټ ورکوه او بیا ورسره ته د خپل پوسټ د ډیپیټ یعنې د هغې د ډیفینس لپاره داسې میسیجونه او کمنټس خلکو ته جواب ورکړي چې هغه پوسټ هم ستا داسې وي چې هغه د کتو نه وي او هغه څه چې پکې کم کمنټس ورکړي نو هغه هم توبه مې ده نو خپل شخصیت هم خیال ساتئ په دې کې دا خبره ده چې تاسو پوسټ د خلکو دپاره یو ښه پیغام وي او د معاشرې دپاره دي د امن په هیله باندې یو داسې ویناوي چې په معاشره کې پکې پازیټیو یعنې مثبت بدلون راځي یو ځل مې بیا وي چې خبرې سیوا شوې خو چې ستاسو سره کښېنم او ودرېږم نو ظاهره خبره ده ښه بس کوو ښه د مرغو د دې خوږو وزونو سره د دې ښکلې فضا سره د سحر د نور سره بس تاسو نه غواړم اجازت الله په امان خوشحاله اوسئ نه رښتیا زه خو داسې تلم لاړم هلکه السلام علیکم